چې دې کاغذ موږ چرچ هم دې په لوډ سپیکر داغه आवाज اوچتول د دې اجازه نشته صرف هغه یو ټنګ خلک اوري نورې سناوري لوډ سپیکر اجازه نشته به ما ورته وی چې زمونږ پیغمبر تاسو خو وایي چې زمونږ په وطن کې په مذهب پابندي نشته نو چې ستا وطن کې جج سے په مذهب باندې پابندي نشته نو زما مذهب خداوي چې د اذان आवाज به خلکو ته رسول غواړي وی ګره ودرېږي وی رسوي به ما ورته وی چې نه جج سے چې مونږ ګره ودرېږو دا په دلته गाड़ी تیریږي را تیریږي आवाजونه دي आवाज نه رسي وی ما ته وی تاسو سره په دې دلیل څه دی وی ما وی چې زما پیغمبر صلی الله علیه وسلم مدینه منوره ته راغی او د مونږ کله صحیح هغه شروع وشو نو امام الانبیاء چې په دغه وخت کې پنځه منځونه امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم د معراج په موقع باندې مکه مکرمه کې ودای وروړل صحابه کرام راجم کړل هغه ته وی د منځ لپاره راجم کېدل څنګه کېږي یو صحابي په کې راپاسې دوه غور دوی یا رسول الله ما خوب لیدل او ما ته د اذان دا طریقه بیان کړی شو امام الانبیاء ورته وی چې په دې طریقه باندې به اذان کې وی هغه طریقه د اذان چالو شو اوس هغه زمانہ کې دا गाड़ी माड़ीونه دا چغي سوري وینا نو اذان چې پر بسو کو درېدل طرف ته आवाज رسیدو او زمانہ بدل شو چې زمانہ بدل شو आवाज رسینا او دا आवाज د پاره سیستم چې د اغستاسو د انګريزانو جوړ کړي لوډ سپیکر نو مال بل لحاظه په لوډ سپیکر اجازه را کول غواړي هغه چې زمانہ دلایل اوریدل ما وکیل تم دا خبره کولې وی جج فیصله ورکړه چې ستاسو د جمعات کې په وایټ چپل کې په ایست لندن کې تاسو د جامع مسجد چې ده نو د باقاعده د لوډ سپیکر د اذان د اجازه دي د باقاعده ملاو شو دي اذان په لوډ سپیکر باندې کوي استاد وګورئ عزیزان طلب دې د پیغمبر صحابه طلب کوي د پیغمبر د صحابه او طلب ته وګوره دار ارقام نه سلسله چالو شو هغه سلسله چرته په صوفي په چبوتره و نه درېدا را روانه و سلسله ابو بکر دور کې مراله عمر دور کې رااله عثمان دور کې رااله علي دور کې رااله معاویه دور کې راغله رضی الله عنهم اجمعین راتلا سفیان بن عیینه ورله الله پیدا کړو سفیان ثوری ورله الله پیدا کړو عبد الله بن مبارک پیدا کړو شاه ولی الله ورله الله پیدا کړو شاه عبد العزيز شاه اسحاق شاه عبد الغنی ورله پیدا کړل هغه سلسله راتلا خوریدا سلسله نه دا ودرېدلې کما ودرولا نو ما د خپل ځان د پاره ودرولا لیکن سلسله روانه ده زما ثواب را ودرېدو سلسله زما په مخ کې روانه ده چې د جمعه زما کور کړه هغه سلسله روانه ده چې د جمعه کې خخته ولا ګولا هغه سلسله روانه ده چې پکې ولا ګولو هغه سلسله روانه ده ما ونکړه زبر تمینات کولې شم چې راشه زما جمعه ته دې سره د ازای زیاتول غواړي چار چا پیر مړ خصای ثروت خلک الله درته پیسې درکړي د پیسو فائدل سي کینسر مریض ورته کور کې راشي 20 लाख रुपए जमा का 15 लाख रुपए जमा का 30 लाख रुपए जमा का एक्सीडेंट पे रागे 30 लाख रुपए जमा का बल रोز په دې ټیکسلا کې سنابدال کې یو گاډي چو هغه نه په یوونه باندې ورغه 25 کسان پاږي کې په یو ځای باندې لاس پلاس باندې مړ شو بیا دا غینه بعد چې غنور سمرو غم ټول بګي شهیدان شو هغه بس والا بسم لاړو دا بس والا نه یو کس له پیسې ورکول زیا بدر مالک سره ملاو شو هغه ما ته وی دا مې یو بس نه دتل دا یو بس مې د 2 کروڑ او د 25 लाख روپو خو په دې چې ما حساب کتاب کو نو گویا چې زما تقریبا سلور بسونه لاړو څنګه لاړو په هغه ټک کې په یو منټ کې لاړو زموږ زمکه د اوس په سرکار راغی سیکشن 4 په ولا ګورو لاړ زمکه سرکار ته څوک نشي ویلې ځکه زما انتقال کیږي نو انتقال کې راته لیکلي چې دا انتقال اول د الله دی بیا د سرکار دی بیا ستاسو زما کاغذاتو کې دا جمع دا سی بلی او سراغ الله دی حادثه نه راولي بچا باندې لیکن راغله ارسل اړل لیکن کچری نن ما د غشه د غزمکا یا د خپل پیسې دا ما په جمعات او په مدرسه باندې ولا ګولې نو زما ایمان او یقین هم دا د زما پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا فرمایي چې دا څومره خلک دې ځکه راجم دي دا څومره خلک راجم دي خاتم الانبیاء صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي فرشتي د الله دربار کې ولاړ دي الله دې تاسو کې دا خلق مان سواړي فرشتي ورته وي پروردگار چې دا څومره خلق دي دا ټول تانه جنت واړي الله ارشاد فرمایي زما فرشتو دې د سنا پناه واړي الله دا ټول د جهنم نه پناه واړي الله ارشاد فرمایي زما فرشتو تاسو گواو صحیح په دې مجلس کې چې څومره خلق دي ما دې ټول لا جنت ورکړې دي او جهنم می په حرام کړو
برکت د جمعات دی برکت د دی مولا دی پټکی والا کم چیز جمعات ترا وسم د دغه برکت باندې ماته جنت حاصلېږي بیا امام الانبیاء ارشاد فرمایي صلی الله علیه وسلم وای دا فرشتي الله ته وای چې پروردګارا خلق اسدي جمعات تراغلل خپل سکار پس راغلل یا چا سره کار وغل راغلل یا د چا نه مجبور وغل راغلل الله د دو بس کیږي الله فرمایي زما خزانو کې کمې ناراضي زما زمکو کې کمې ناراضي زما سیموزر کې کمې ناراضي زما جنتونو کې کمې ناراضي اے زما فرشتو گواهو سي دا کوم خلق چې اسرا غلي دي دول من جنت ور کړو جهنم می به حرام کړو چې ما کوم زمکه ور کړی هغه ته خلق راجم شو الله غټول جنت ته وزن مال بسره کوي خیال مو دا ځل مدرسې موږ د جنکو یو مدرسه وړه غونډه و ماروانه کړه هغه پردي پورا سیستم نو چا جوړ کړی ته یار موږ راکړم ما وی دي نو ټول کورون نه داخکار قرآن مې کو یو بډای په لار تیری د غوړې ور سره ا بډای وای دی ولې ما کړه دا مدرسه وې ته आवाज کینو زبرغه خواله ما ته وی دا ولې ما کړه ما ته وی مې دا کړی کې پردي پورا تنظیم نو ورکه باندې زه اوس ګډ وډ جوړو نو ما ته وی پیسې سره چې دا به جوړه مونږ نه پیسې پولیستا او یقینا ما سره سلور نه نه وي ا بډای چې دا ما ته وی ما سره یو کسو لګا ما سره ولېګم یو چې کې راولې چې ما وکړم هغه 12 लाख روپۍ لیکلې دي ما وی دا بډای غلطه شوې یا دې مال 12000 را لګلې یا 20 را لګلې غلطي دي شو دې چې ځکه لکه 12000 لکه کم ځای نه راغلي ما بډای پس واپس چې کولېګم چې کې دا غلطي شوې ده وسه غلطي شوې ده مې سفران در نه یا 2 زیات شوې دي یا یو زیات شوې ده وی ما په 200 لک روپۍ لیکلې دي کنه مې خما وی دي 20 نه یا 12000 دي هغه بډای وای صرف دا نه چې سو پورستاسو مدرسه 2 منزله خو مکمل ټایلز او ماربل او پدې کې هر یو سیستم تر شیشو پورې دا نی لګیدل چې څومره پیسې لګي یا بس در کوم او هغه وعده پوره کړه ټول مدرسه یې وی بډای جوړه کړه دا بډای د سوې وګورې نی جوړه نی واده شو کې خاوند وې سینو دا الله په ځمکه باندې یو بډای وای आवाज او هغه بډای دومره لوی کمال کړو نو ما تعالی کومه الله سره کړی مون خدا کمال کول شو اسی تاسو نه کزدا تاسو کومه زه یو موضوع روانو کو چې دا خط راکړو نظر تاو شو اسی تاسو نه یو تاسو کول غواړم چې کچري مونږ تاسو وایو چې دا جوړول غواړو نو جوړیږي زیاتی لی کنا و دې ځای راته څوک ویلی چې څنګه به زیاتېږي ټول ناست یې کنا څنګه به زیاتېږي چې دا مخامخ دیوال باندې موږ اوس ټول ورشو ویې غورځوو بیا به څنګه زیاتو ویلی شي راته زه دا راته ویلی شي چې که چېرې موږ الله ژوند راکړو قادیانان روحي وجنود ادا چل کواغه چل یا نور داسې د مليار سشته کنه پاکستان کې ورزګي او کچري وو او ژوند دیو او د حضرت په قیادت کې مونږ سره شپږ میاشتې بعد بیا راغلو اسی تاسو پښتنو نه دا امید وساتم چې ان شاء الله چې یو کانال نور باندې سره یو ځای شي ان شاء الله دا سوچت کې مالي واده دا سوچت کې امید چا نو ساتم دا سوچت کې خیر دی مطلبی په کم یو دی صحیح دا سوچت ساتي چې زه کوم کنه کیمرا ورته راوړو وګورې زه بیا پیژنم ټول څه نه چې بیا مونږ راځو چې لاله وګورې پټی ته تګې او بشي امیدو ساتم چې په ورسره راځي چندو مندو عادت مې نه لرم خپل مدرسې لري چندا نه کړې مولانا سے مولانا حضرت علی سے د دې گواه دي موږ سبق یو ځای ویل دی وخت هم ټول یو ځای تیر کړی لیکن تاسو ته دا ویل غواړم موږ ټول شي ژوندۍ تیر کړې و یو ځل دا یو واقعه د ذکر کوم مولانا صاحب چې دا یو چوب باغ خرڅ کړو موږ په دارالعلوم حقانیه کې سبق وینو 15 ورځې چوکیانه وشو ما ته وی د سواد ته چکر لنزو دا 1996 واقعه ده مولانا صاحب ما ته وی چې ورغو شو کنه سواد ته چکر لنه مې مړ سواد ته چې سړی زی خپل گاډي وسره ني نو خوان نه کوي نو دې ما ته وی څنګه چل وکړم مړ چې باغ تاسو خرڅ کړی پیسې وتا سره جیب کړي دې ما ته وی او کنه پیسې ما سره جیب کړي مې راځي چې نو خار کې بغاډي والو سواد ته چکر ولګو بیا بغاډي خرڅ
نو مونږ لړو جنو خار ته مونږ گاډي واغسته په 51000 روپۍ باندې هغه وخت او بیا په 100 روپۍ ورته ټیرونه واچول هغه وخت 1996 کې مونږ د سواد چکر والو طالبان لاسه کې الله برکت اچي چرالو په 63000 هغه موټر خاص کړل الله تعالی دې کې برکت اچي لیکن د تاسو دوست دا غواړم چې آیا کې چې مونږ بیا راځو د دیوال برواني دا یو کانال څومره باندې وعده واخلو نو مشه په جوه یو په دوه کانال والو وعده کوي یو کانال ټولونه په دوه کانالو ماشاءالله ډېر دې خبره وکړه الله به پوره کوي اوس دا وعده را سره ټول کوي چې بیا راځو ان شاء الله دا دوه کانال به سره یو ځای ان شاء الله لا سوچت کې خیر ده ان شاء الله لا سوچت کې خیر خو کولاو لا سوچت کې مې یریږي چې تاسو اراده وکړئ کنار سره ملاويږي زما شاعر مشرق خو غریوي چې په اراده سکیږي نه گزار وکول غواړي او خیر اوس اراده لګرستو بیا گزار وي به کنه ان شاء الله الله دې تاسو ټول خوشاله کړي الله دې مدرسې ته کامیابی نصیب کړي او الله دې د حضرت ته مشرت او د دې سرپرستی همیشه د فرض مستاسو په سرونو قائمه دائمه وساتي زنور تفصیل کې نه زما ذکر زما مشران ناس دي ان شاء الله خبري واهي کوي لیکن ما صرف د یو څو خبر تاسو گوش گزار کړي خالق ارض او سما دې موږ او تاسو ټول د بلې د عمل کولو توفیق راکړي الله دې د مدرسې او د جمعات د لویولو د فراخي اسباب د خپل غیب د خزانو مهیا کی چاچا چې اراده وکړي لکه تاسو ټول وکړي سره زما الله دې موږ ټول له توفیق راکړي چې څومره د چانه کېږي کله 100 روپۍ کېږي کلاک کېږي کروڑ کېږي چې څه کېږي الله دې ټول له توفیق ورکړي په دې امين وایي الله دې ټول له توفیق ورکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين